خدای قسم دوستانی داسې شي یو جنازه کې هم یو الک رامنډه کړه چې رامنډه کړه غلب لاندې ټوپ چې ټوپې کو خخت را داسې کړو لاړو مړی صاحب ماتل مولانا صاحب کا آیا دې پکاري پاسو خېجا که خپل آیا دې پکاري لکه دنیا کې ما باندې یو منټ دنه بغیر نه تیرې دو د مرګ نرست به دې راته په دې تور تیار کې आवाज سملوي ها والله کې پرې 4 غنټه مړې لیټ کړو چې بیا خلق پړی پکې واچول او خپل لا سونه ولا وتړل او راي وستو 2 میاشتې په کور کې بیا تړلې دا څه به مونږ به دسیو یا زمونږ د زمانه دوستی او تعلق داسې بلانه مړ ها بجلیګر مولا وای مړ شو یاره خې خبرې به کولې لاړو به خو وته تاسو پوه شئ دا مونږ د ګډي روړی ورچا پسې به ناره وو هارون رشید زمانہ وا یو وینځي ور سره وعده کړی و چې سباش پهلا برازم رانلا چرانلا نه توبه استغفار سخذ او خاوندو د خزه نامه غادره وا غادره ورته الخزه کزه مرشم والله تب بل میړه وکي دا غیر سړی خدای راستی کوي ول اعتبار می در باندې نشته ول تبه وګوره سموده پس سړی مړ شو خو چې مړ شو خزه بل میړو کال 2 پسې بل میړو کوس خو کال 2 تم څوک نه ګوري میړه لا بیمار پروتي دي ځان لبل خوخ کړی دا تاسو مونږه چې را بربندې کړی او دا چوبرې په دې سرکونو باندې ګرځي میړه لا په سر کې درد نه دی ځان لبل خوخ کړی چې خدای کله به مرداریږي چې زدغه وکم اوس یو بل شی درته حکومت راو باسي مبارکم شه او ډېر ډېر مبارک شه دا سه ټي وي در ترا ایجاد کړه چې بیک وخت به د ټوله دنیا د ټي وي سټیشنونو ته پکې کته شي بیک وخت او د امریکای بلو پرنٹ فلمونه بم پکې په خبر کې ګوري نو چارا تپرون وی چې خوا ټي وي ډېر ګران دی په 60-70 هزار روپۍ دی ماوي کدا په 10,000 ټي وي نن بیانو مغسته ده موچیانو مغسته ده چې خر چلی قسم په خدای وی مغسته ده دا غد زن طلاق بچی چي چې دا ټول ورځ خر چلی او خر پسې چوکر اغستی دا د سور زامنو دوی مغسته نو که خر چلولو والا په 10,000 ټلویزیون اغسته شو نن بیان چې کورونه وران دي په دې هر په شکال کې روټه تپی لاندې دوی په 10,000 اغستی دي نو پاکستان کې لکپتیان او زرپتیان په 70-60 هزار نشي اغسته تاسو وا نغستی راتلو سره به وګورئ او بیا زیاولک د خدای ژوندې لري چړمبه راشي 70,000 قیمت به چې د ژوندې ل 100,000 لبراش ځکه چې وی سی آر نه کسٹم ډیوټي چتا کړه چې څوک ته محروم پاتې نشي د ملک ل وی سی آر ډیر ضروری د مړو په کپنو دیم کسٹم چرته دوبای نه عربو نه دا غریبان راځي خزو بچولې جامې راغستی په کسٹم ورته پړانګان کې نوري کراچۍ او پنډای او پیښور پړانګان ناشتي شرمخان ولار دی وسه پرانی ځای بکسی پرانی دی لیکي 3,000 روپے کسٹم 4,000 روپے لکه بچوله می جماعت مخکې کوي لساتکاله مزدوری کړي بچوله کپن راوړی پاغي ورته کسٹم لګي او په وی سی آر دوی کسٹم چت کو د شریعت بل والاو نه تاسو کوي کنه چې شریعت بلم پیش کړي دا بل وګورئ
دا بیلو گوری دا د امیر المومنین نه تپوسو که چې تا وی سی آر نه کسٹم ولی اوچت کو وی سی آر نه دی کسٹم ډیوټي ولی لری کړه دا دسه مبارک شه دی نو ان قریب به وګوره ان شاء الله العزیز چې دا ملک به ډم وی ډم زمون خزي به ډمی وی زمون لونه به ډمی وی زمون زامن به ډمانی او مونږ بس پینګری دبلې ماری تاسو کې چا به سورنه راغستی چا به شپېلې راغستی چا به خېټه پورې دبلې تړلې مونږ به ډمان یو ډمان ستاد ملک رفتار دا سه روان دی پوزیشن دا سه روان دی نو اذا کان رب البیت بالطبل زاربا فلا تلومن اولاده بالرقص چې پلار دبلې غږی نو که بچی ورته غډیږي بچی مشرموا او می ملامت کاوه مونږ به ډمان یو ډمان مونږ مذهب کې یو مسله ده څوک مونږ نه کوي جنازه مکوي څوک دای جنازه مکوي وای په ایمان چې تر اوسه د چا په جنازه دا لګوله جوړه شوې ده چې لکه د مونږ نه کولو جنازه نه کوي دا شوې ده دا مولیانو دا لګوله جوړه کړی سقاط شتاو نشتا والو اشتاو نشتا لکه کورم د سټه اوران شه دا وای چې د دې پلیتی د بچی جنازه کیږي او کنه کیږي دا خو پلیتو مردارو حرام خورو بېمانو یو موس چې سره ونه کې د امام شافعي مذهب دی چې کافر دی دا تپوس چاونه کو پادیرا خوالو اشتاو نشتا غوړیشتاو نشتا کیرشتاو نشتا سخاتشتاو نشتا هم دغه سخات ته دلای پټور کټولو نه مخ کې تاسو خیال راغی عزیزانو زموږ ملک نه دا شی جوړیږي لګیا دی او زموږ نور واس کې څه دي سیوا د چغوال اچھا ما ته ډاکټر وای جمعه چې 13 شي ټلیفون راتو کې چې جو پرون جمعه کې څه چالو مال غږ مې نه دی کړی څه چل کې اوس نو بهرحال عزیزان ورز داو چې زړه د خدای کور کوي زړه د خدای د مینې کور کوي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت کور کوي کله ژوند نرستو ژوند خکول غواړي دغه دو مینې دي چې په دې بخلاصيږي او کدا دو مینې دي چې دا دی واره دي چې دا خبره خدای کړې ده په قران کې او فورا ورته سرنګون نشوم والله که جنت وګوري یا دا دی واره ده چې دا خبره پیغمبر کړې ده په حدیث کې او فورا ورته سرنګون نشوي والله که د جنت بوی وګوري نو ما درته ویلې ونه صاحب غوندو نو مسلم پیغمبر ته داسې چرته کتلی دي سترګو کې رانجه تورا جوبا تور پټکه نو حضور تر پاسه دو ورته وی اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکی چشمے سیاداری دیگر سرما درو کر دی وے محبوبا د بدو د پاسه دی بل بدرا سره وکړه یو خدای سترګې تورې اولاد پکې نن رانجم چولې دي پیغمبر سینې سره ولګ چې واقعي ستاسو کې زما ډېر لوی درد دی عزیزانو پیغمبر یو صحابي دی حضرت علی نومې دی صحابه ناس ته وبنشتا زنګل دی علی وبرا پیدا کا علی د غرنا خپلالو چې ګور یو چینه ده او یو حبشي په ولار د مشک ډکای لګیا دی حبش ډیر تور قوم دی او ډیر تور مکه معظمه کې حبش حج لراځي چې وی ګوره د شپې او به یریږي د سیمنډه به وایي داسې تور حضرت علی هغه حبشي ته وی چې دا مشک لګمال راکه زما محبوب او بغختی بیا در تراوړم هغه ورته یو طرف ته شه هغه لک ساتلا یو طرف ته شه بس حضرت علی دې زنونی وغه بشي او مشک ته واغست او بونه ډکو ورته دلته کېنه
صحابو ته وبراوړي حبشي ور سره راغی چراغ او یا صحابه دي ټول او د سنن په وکړه ویم اسکله پیغمبر داغه مش په خپل باندې داسې ګوتی خو او بتی راتوي د ټولو صحابه اوس کله او داس بیا چې مش کوم ما سره حبشي ته وی چې اسې دی غوسه کوله خدای بنده د خپل امانت دی او سم واله هغه چوکته چې داس نه چل ومن هذا تسوق دي هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمد محمد داده یا داده لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته پته نه و ما ورېدلی دا محمد چې ایمان راوړو حبشي خو ډېر تور حضور جبا اغوسته و حبشي ته وی دی خراش چې دی خورا واستو نو هغه جبا داسې کړو حبشي سینې سره ملاو کو او جبا په د پاسه داسې واچول ډېر ساتي سینې سره نیولیو خو چې جبا ته لری کړه بیا هغه حبشي د سورلسمې سپوږمۍ غوندې پړته ده ا د پنجاب یو عالم دی او ولی بنه پړته ده بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا جڑ راتو سونا لنگ جانا اگر بے رنگ فطری پیدا شوه تور د پیغمبر سینې سره لګې دو باندې د سورلسمې سپوږمۍ باندې پړخې ده تاسو خیال راخی نو عرض مې داو چې بل څوک خسته به په دنیا کې چې تبه په مین شي سیوا د خدای نه او بل څوک خسته دنیا کې چې تبه په مین شي سیوا د محمد رسول الله نو کار کله خسته چوم دغه دو دي نو د خسته خبرم خسته ای کنه قبل صحیح په دې پورې یو خبر اور یو مرید روان دی حج لا پیر تا پختن لورا گئے پیران زمونږ ملک مو ډیر زیات دي پیری آسان کار دی خو کوټنای کې کیناو لپټا په سر کو یو ددری بڑی سی پیدا کو راشد حضرت د شپې اندام پروتي نو بس ته ګوره چې څومره دنیا درته راځي مولا توب ګران دی د خدای توبه می دي پیری خو آسان کار دی خو کسو غلا لذي او درغه دعا راته کوي غلا یا الله ته کامیاب کسو زنا پسې دي دعا کوي یا الله ته کامیاب دا خو آسان کار دی پیر لراغه حضرت حج تزم وی حج ته خو زی خو چې مدینه ته لاړ شي نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه باندې زما سلام وایا مانوم والا او ورته چې فلان ابن فلان پتا سلام دا مرید چې تل مدینه کې دا چلے کړي دي د روزې نه ورته आवाज شوه دي چې هغه بدعتي پیر ته زما سلام مو وایا دا واقع مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه په خپل مواعظو کې مرید راغه پیر سے برتل زما سلام دے رسول وی چې جی سلام می اور رسولو او आवाज وشو چې زما سلام ورته پیر ورته نه اچ کوم الفاظ دی اوریدلی هغه راته وایا ابل ټکه ور سره پرې دی ویجوم داسې ویل حال وایا ورته روزین आवाज وشو چې هغه بدعتي پیر ته زما سلام مو وایا دا پیر داسې لړ شو اسمان ته پس مکر او ورځي او وی چې بدم گفتی او خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میں زے بدل بلال شکر خارا بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی
جواب تلخ میں سے بدل بلال شکر خارا و بچیان خدا دی تعالی ډیر لوی جزاء خیر درکی. نو مرید ورته پیر صاحب بدعتي خدا درته پیغمبر خیری کړی دي نو ته څنګه په خوشحال شو؟ ورته و بچیا په خدای مې دی قسمی د خسته شوندو سره تاریخ جواب ډیر مزه کوي. نن سال جوړ دې زمون په دې دا تاسو د علاقې سره جوخت زرخانه سره 15 پیران دي. زمون د بالا مانه علاقې خزه ورته راځي چوری په سرکړی ډولکې ور سره څه چل دی خزو ول د 15 پیرانو چوری مې منلې و چوری مې منلې و نو دا 15 پیرانو لاندې دمانو تاسو د پلار قبر ته ډم بوزي پیمانو وای وته پتانا کو سټکورې شي چې تانا کې دي و خړه بیړه دی غر کشه نو 15 پیران دمانو چې ته ول دمان بوزي بیا به جاروګان یوس نو داغه داونه وګوره د جاروګانو ډکی جارو بلړه کی چې لړه به کی جا جارون خدا مبارک ولی جارو التاون خطا زوی بدیوش. دا شرکیات زمونږ د غریبو په خزو کې راشي مونږ سره زیارت ته سید حسن کی ورته وي زنګوګانې پکې پرتی پیسو د پاره زنګول ټیلور کی کانه داسې ورلړه کی او چې ورلړه کی کانه زنګو کې پرتی مبارک شه زنګو کې کانه پرته زوی بدیوش. دا شرکیات خزا داغه یا کور دی او یا ګور دی بلا ضرورت مړی ژوندۍ مور پلار وغیرہ دین سیوا خزا چې د کوره بهر شوا په میړو په دې ترغه لعنت وریږي چې ترسو واپس کوړه نه راغلی ترغه دا قانون دی. ما ته چاوي دا به ته څنګه ټیک کړې ما یو منټ کې تاسو یو ته ورځي دا سترګې چې قطب پسویل دي د کورسۍ مال راکې اته ورځي اعلان به وکم چې چا خزولی د بار وی تختوي چې اعلان وشي په ملک چې بهر چا خزولی د وی تختوي که یورا نراوته په دې مخ می تو کوي روبوتی یورا په دې کې سملای کې بل پاش سملای په دا سملای ز ګرینګ نسون کوم پوزا داس بل پاس کراو کنه چې دزي بندي په ودونو کې بډازي نه کیږي راشه څومره دنیا د وډونو په ډز امړه او زرات لمه مو یاره د مال تاسو دې ځکه لاره ولاړ و ټک 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 ایو په کې داسې بلا غوند را کوشم مو یاره دم ته جمال په مارا منډه نه کی ټک 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 دلته تکړه راځي چې ټکازه تمبوزم ته خپل تیزونه بیا وګوره چې داسو زه ته بوزم سن 65 جنگ هم یاد شي یادم شي او خپل منډه مو یاد شي کنه دارو د پاره سړی په بالا مانای کې نو او شیخو سورج پس میں چولی مال کدھر گئے ویل سوات مال سوات اچ کیا کرنے ویلی تھے چاٹیاں واسطیاں چاٹیاں او لوی بم په لنډه را غورځېدل وکنه ویل چاټه را وریږي بیړه سوات ته تختېدل دا یو چاټه چې د سره نه وګورئ او را روانې کنه تاسو به خپل منډه وګورئ دا تاسو دا ټوپک خدا غل دي چې دا سوري دي او مسجد دي او تما د پاره پړانګ او زتا د پاره پړانګ مو ته زما مور چولا او زستا مور چولا ته زما برجلا او زستا برجلا لرشي او لرشي او رمضان تشي هغه اورت بالا مانه کې ودون ختی ولې ما پرې دي مالکان تل لري کمال پرېږي تاسو پرې خو چې یو 15 سکان سره یو بلوال دواړه یا خودري مال شابه کنه نو یو ماته وي ठगिया وا تاسو غواړئ نو دا تاسو چې تکړه دا یو بلم نسی او کسرم په خوې کنه میدان کې
تب وګوري بیا د خپل توره خدای ته ګوري ټوپک دې د پاره نه دي چې ته ما ولا او زتا ولا ټوپک دې د پاره نه دي چې زما کورانه او زستا کورانه ټوپک دې نه دي چې ته زما بچی ولا او زستا بچی ولا ټوپک دې لدی چې تا ټوپک به هم د سردار کونین جناب محمد رسول الله د نشان د پاره د کافر پسینه چلیږي او زما ټوپک بم داغه د نشان د پاره د کافر پسینه چلیږي ستاو زما پسینو چلے دو د پاره زمون ټوپک نه دي او نه زمون کارتوسونه دي نه زمون کلاشن کوپی او د کلاشن کوپ دغه دی اړیو راځي ماته یره کلاشن کوپ مال وزیر داخله کې اسلام خټک وسه چل دی ور سره نشته مال زما هیڅ نشته دی حکومت سره زما هیڅ چل نشته دا حکومت ما منل نه دی والله کې بیا ومنم والله کې بیا ومنم والله کې بیا ومنم سلوخ کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلې آبادو د سړی زوی نه د مفتی محمود تر حکومت پورې لس میاشته دا حکومتو عالم نو منلې ملزبه د پاکستان حکومت اعلی منم چې په کوم ورځ په پاکستان کې د شری نظام اعلان وشي تاسو دوا پکار ده په جیلونو را باندې صرفې نه دي کړی په جرمانو را باندې صرفې نه دي کړی خو چې چا ز په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولم خدای مړ کو ما جنازه وکړه ایوب خان په جیل کې پایلی قوانینو سرن ختیو لاړو تور خاور لمه ورسولو ورپسې یحیی خان نیولې مارشل الله کې 3,000 روپۍ جرم کم او د کوواټ په جیل کې اچولم لاړو تور خاور لمه ورسولو بوټو خان ونیو ما ام تور خاور لاړو دا بل له خيار دین کېونی هم دې مرداري نو پجیلونو والله کا صرفي کړی دی او نه تیارېګم ایمان مې ده او د پاکستان ځان دوست غنم د پاکستان د قوم ځان دوست غنم د ملت ځان دوست غنم چې پاکستان به اعلی پاکستان شي اوس پلیتستان دی اوس دې ته پاکستان ویلم خلای ماتشا اوس پلیتستان دی دا به اعلی پاکستان شي چې د پیرنګي قانون ته لری شي او د دې قانون د جناب محمد رسول الله نعره تکبیر په مکه کې ما تاسو کو چې دلته عدالتونه ما ته وایي چې مافي هنا عدالت مافي دلته عدالتونه کم دي مجسټریټ نشتا سیول جج نشتا سیشن جج نشتا های کورټ نشتا سپریم کورټ نشتا هیڅ نشتا د ټولې مکې خار یو امیر دی یو امیر معلم نه مې تاسو کو چې دلته عدالت کټوین نه دلته په کلونو کیس نه کیږي نو عدالت چاله جوړ کې یو امیر دی غل نیولې نه چې بیا تلاس غوس کړي زناکار نیولې نه چې بیا سنگسار کړي شرابي نیولې نه چې بیا په درو والی خبره خلاص د منټونو خبره ده دلته په کلونو د خدای مخلوق د خدای په عظیم سړی بم در نه مرشي او بیا ګرځه وکیلانو پس د مجسټریټ د وکیل فیس الله دې امان راکړي د جج د وکیل فیس الله دې امان راکړي های کورټ او یاغه خوې چې زبر درته په سدرۃ المنتهى کې باس کوم زما خو 15,000 روپۍ لا چې دا غوړ دی دوی ورپسې د لاهور نه د کراچۍ نه وکیلان راو یو د کوران شو بل د کچره او تانه ټکور لنګ کی کتا سو شریعت تراشی 302 کیس یو غنټه کې یو غنټه سړی مړکو ګوان په تیر شو لاسونه در ترستو تړم او ټوپک دل درکم چولای بس خبره خلاص شو خلاص زناکار دیونی او گوی په وشو میدان ته راو باسم او داسې کلی ته اعلان وکم چې راځي ولې بس ویول د کانو کې حق کی خبره خلاص غلا وکړه او شهادت په وشو دیزه کې تلاس غوسکه خو چې سو کې ګوري ربه بوګنیږي چې بیړه غر کشا دا حکما دا چلو کو وای په ایمان ملک به امن شي کنه
نن ستا ملک امن شته؟ کور امن کې نه دی، بچی امن کې نه دي، اولاد امن کې نه دی، ځان امن کې نه دی. غړم بشي، بم بخلاشي، لشر کسب پکې والوزی، پتہ به نه لګي. چاکڑے تحقیقات ہو رہے ہیں. دا زمون ملک دی. نازیزانو لکی او درد پیدا کئی چې خدا ترغیبا پارام نکینو چې ترسوم د پاکستان قانون بدل کړي نه. ترغیب دا ایمان پیدا کئی نو کپدی جذبه مرگم در تراشی نو انشاءاللہ چې خدای بمبخی، او کپدی جذبه در تمرگ را نغه نو بخن امرو را گرانه دا. خدای پراسته کنم په مالګو خدای وبخي، او نه دا 2 روپۍ چې مال په قبر کې راکې نم خدا راسته کې په دغه خدای مال 2 روپۍ راګم. زه چې چرته جنازه کې پېښ شم کنه نو د غریبانو لا روپۍ ورکی دا سقاتونه نه وشي په دې چې چل دی دا دیرو کې کنه سقات تاسو کلی کې هم ویش میش. نو ما چې وګورو نو ما پسې 50 روپۍ راوړي، او غریبانو له داسې روپۍ 2 روپۍ چې دا خدای سپیری الکه دا وایي وې ته لږ غټ مولای کنه. نو ما ته وګورئ اسقاط فدیه دا د اعمالو د میت د پاره اخذ د مسکین شرط دی. هغه سړی له به ورکې چې نه غرمه خوړلی وي او نه بیګاله درک لګي. ما ته خبرو پوهیږي کمال دی راکې کور دی وران شه غر کې د پلار نیکه دی غرق دی مال ولې راکې. دا د اعمالو فدیه ده، او د اعمالو فدیه د پاره مسکین بلټه اوګه تګه نهر لکه سرسایه ده. سرسایه پیژنئ څه ته وایي؟ ګوره یو ډېر تکړه خلک خو یا خاصه مانه ویریدي یا څه چل دی. سرسایه پیژنئ؟ وړوکی اختر په ورځ چې چاله ورکوي امام له ورکوي. امام ډېره مداغستې وي بجلیګر کې چې امام دی. خو وګورئ د دې په راز پوهیږئ، د دې راز دا دی چې دا د اختر ورځ ده. په دغه ورځ چرته مالت کې گاوند کې کلی کې وګوره چې د چا نغره سوړ نه پاتې. ټول نغری خو ګرمي کنه، وریجې پخیږي، منچې پخیږي، چا غوښې باندې کړي وي، سوکالوا پخې. د اختر ورځ ده. په دغه ورځ به کورونو لټه به چې زما په دې کندي امالت کې د چا نغره سوړ پاتې نشي. واورئ که په یو کندي او یو مالت کې یو کور او یو ماشوم او یو یتیم او یو غریب نهار شپه تیره کا، زما دې په خدای قسمی ټول کلی به په الله جهنم کې اچي. ټول کلی. دولت مطلب پوهیږي؟ خوړل، خورول او د خدای په لار کې خرج کول. یو سړی ماته وی چې جی زمونږ امام خو لږ ښه دی گزاره جوړه ده، مال امام هم چونکې ناستم دیته دی سرسایه غریب له ورکوي، امام لاسی او 10 روپۍ ورکوي، نو مرۍ خو پې نه. تاسو خیال راغی؟ نو زما عرض دا عزیزانو چې دا هر څه به ټیک شي، هر څه، خو که د ملک قانون قرآن او حدیث شو. خدای دې دا درد زمونږ رکې پیدا کی، توفیق دې راکي چې موږ د قرآن او د حدیث صحیح خدمت. تاسو دې کلی علاقه کې علما دي، لوی علما دي عزیزانو، دوی نه کار والی ماسخوتن ټیم کې راټینګوي، په جماعتونو کې د منځونو ترجمه ته زده کوي. یو نور الرضا ورته وایي